نن د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي له خپل هندي سیال ښاغلي ډاکټر ایس جي شنکر سره د هند په پلازمینه نوي ډهلي کې ناسته ترسره کړه. په دغه لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو د پیاوړتیا، د اقتصادي همکاریو د پراختیا، د ولسونو ترمنځ په تګ راتګ او پر سیمه ییزو موضوعاتو باندې هر اړخیز بحثونه ترسره شول. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د هند د بهرنیو چارو له وزیر څخه مننه وکړه چې هند ته د سفر بلنه ورکړه او دغه سفر یې د دواړو هیوادونو د اړیکو په مسیر کې یو مهم او تاریخي تحول وباله. نوموړي هند د سیمې یو مهم هیواد وباله او زیاته کړه چې د افغانستان او هند ترمنځ نه یوازې دا چې ډیپلوماټیکې اړیکې شته، بلکې دواړه هیوادونه یو له بل سره تاریخي، تمدني او ولسي پیوستون لري چې له پیړیو راهیسې دوام لري. همدغه راز د هیواد د بهرنیو چارو وزیر په دغه ناسته کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزې، سیمهییزو اقتصادي پروژو او ترانسپورتي دهلیزونو په برخو کې د متقابلې همکارۍ پر اهمیت باندې هم ټینګار وکړ. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر وویل چې افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه رامنځته شوي دي. هندي پانګوال کولی شي چې په کرنه، روغتیا، کانونو، برېښنا، ترانسپورت او نورو برخو کې پانګونې ترسره کړي. د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې په هند کې د افغان بندیانو ستونزو ته رسیدګي وشي ترڅو خپل هیواد ته ستانه شي، او همدغه ډول د واګه بندر د خلاصېدو او د ویزو په برخه کې د اسانتیاو په راتګ باندې هم یادونه وکړه. د هند د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي جي شنکر د امنیت د ټینګښت، د نشه یي توکو د قاچاقو د مخنیوي او نورو برخو کې د اسلامي امارت هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره به تعامل ته دوام ورکوي. نوموړي همداراز په کابل کې د هند د سفارت د کچې له تخنیکي ماموریت څخه ډیپلوماټیکې کچې ته د لوړولو اعلان هم وکړ او هم یې په نوي ډهلي کې د اسلامي امارت د ډیپلوماتانو د منلو هوکړه وکړه. همدا ډول د هند د بهرنیو چارو وزیر په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د وروستیو زلزلو په اړه یو ځل بیا خواخوږي څرګنده کړه او له افغان ولس سره د هند د بشري مرستو په دوام باندې ټینګار وکړ. نوموړي د افغان بندیانو د ستونزو د حل او د ویزو د مشکلاتو د حل په اړه خپله ژمنتیا وښوده. په دغه ناسته کې دواړو لورو د هوایي دهلیز د پیل هرکلی وکړ او څرګنده یې کړه چې دې ته به نوره پراختیا هم ورکړي. په ناسته کې لورو د تجارت په برخه کې د ګډې کمیټې په جوړولو باندې هم هوکړه وکړه. همدارنګه موافقه وشوه چې هند به د پراختیایي پروژو په ځانګړې توګه د روغتیا، برېښنا، زیربناو او مرستو زیاتولو په برخه کې خپلې ښکیلتیاوې نورې هم ژورې کړي. د ناستې په پای کې دواړو لورو په سیمه ییزه کچه د سولې او ثبات او د متقابل باور د ودې پر اهمیت باندې ټینګار وکړ.